السلام علیکم ملګرو، عمران ما او د ټیم کې تاسو ګورئ پښتو ایچ ټي وي. دا نننۍ ویډیو زما د خویندو میندو دپاره ده چې کورونو کې کمې خویندې میندې ای دي دا ویډیو خاص طور کر وګوري چې قیامت په ورځ به په جهنم کې د ښځو تعداد ډېر زیات وي. اب ولې زیات یا د څه د وجې زیات وي نو اب دې ویډیو کې تاسو ته دا عالم دی به درته وایي. حالانکې زنانه عبادت زیات کوي، سړي یا مونځ کوي یا نه کوي خو لکه دونه نه کوي او زنانه مونځ نه قضا کوي او بیا به اینه باوجود به جهنم ته ځي. دا به ولې ځي دا ویډیو تاسو وګورئ. مسله زنانه ولې جهنم کې ډېرې دي نو د دې یو څو وجې حدیثونو نه واضح دي. یوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر په خطبه کې دا خبره وکړه نو یو زنانه راپاڅېده و یا رسول الله ولې زنانه جهنم کې ډېرې دي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یکفرن العشیر. یو وجه دا ذکر کړه چې دوی د خاوند احسان نه مني، نو دویمه دا چې دوی خیرې ډېرې کوي. سبحان الله. یعنی دا د ښځو هغه صفت دی چې په اکثرو ښځو کې، ټولو کې نه په اکثرو کې دی. او بیا زموږ د پښتنو د ښځو تپوس مه کوه، دا خیره د هغې په دې ځي پرته. یو حدیث کې داسې راځي، امام ابن حبان راوړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ویل للنساء من الاحمرین. زنانو دپاره تبعي ده د دوو سرو شیزونو د لاسه. او ابو بکر صدیق نه داسې یو اثر نقل دی، هغه وایي اهلکهن الاحمران. دا ښځې څه تباه کړي دي؟ دوو سرو شیزونو، یو سره زر او دویم دا زعفران او معصفر، یعنی خوشبویانو او کپړو. نو کپړه خوشبو د یو ځای استعمالیږي او سره زر د دې د محبت دا زنانه اکثر جهنم ته بولي دي. سرو زرو محبت بے پناه، کپړې دومره چې په المارۍ کې ځای نشته. خو که معمولي پروګرام راغی او چېرته واده دی یا چېرته پروګرام وي زمونږ کم ځای کې ځي هم دا چې پرتې دي نو دا خو هغه ټولو ښځو لیدلي دي. عجیبه دا ده که نه، دا شی سر ته رسول ګران دي. کوم چې واده نه دی کړی دا ورته نه دي خبر، چې کوم کړی دی په زړه ورته پولۍ ودرولي دي بازو ته چې تا ته اډر درکړي چې بله جوړه، ځکه چې وایي دا پلاني پکې راځي او پلاني دا جوړه به پلاني ځای کې به ما سره لیدلې وه، دا بیا بله جوړه. د الله نه یره پکار ده، دا اسراف دی. او دا د خاوند مال په غلطه طریقه لګول دي. څومره ضرورت یې دومره کول پکار. او بیا عجیبه خبره زموږ د زنانو کې دا د پښتنو زنانو کې دا ښایسته ښایسته کپړې او قیمتي به الې سله بهر وتول. حالانکه شریعت دې ښایسته دا وایي ته ځان سنبال که چا ته؟ خاوند. د خاوند دپاره کور کې بس یو دوه درې جوړي او مرګه پورې حقه جوړي او خاوند چېرته ونه لیدي چې هغې ورته ښایسته لباس اچولی، بیا وایي د خاوند زما سره نه لګي. دا به څه ولګي؟ شریعت دا وایي چې ښځې له پکار دی چې خاوند ته ځان ښایسته کړي. هغه ځان څه له ښایسته کوي چې کله بهر پروګرامونه. نو د خویندو میندو ټولو ته دا نصیحت دی چې د خاوند مال مه ضایع کوئ. سرو سره محبت، کپړو سره محبت دا طبیعي محبت دی د زنانو، خو د شریعت په حدودو کې دننه چې زیاتی او اسراف پکې ونه شي. الله دې په موږ باندې رحم وکړي، الله دې زموږ د زنانو حفاظت وکړي، الله دې هغوی د فحاشۍ او د بې پردګۍ نه وساتي. رب العالمین دې زموږ زنانو له، زموږ میندو خویندو زموږ لوڼو له توفیق ورکړي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو په نقش قدم رواني شي. نو دا ویډیو تاسو وکته چې زنانه به ولې جهنم کې زیات دي، دا د دې خبرو د وجې. دا ویډیو خپلو ملګرو سره واټساپ ګروپونو کې شیر کړئ چې زموږ چې کومې خویندې میندې دي چې ته پته ولګي چې د دوی به جهنم کې لکه اکثر لکه یو کور نه دویم کور کې دا کومې خبرې چې د عالم وکړي نو دا حقیقت دی چې دا حالات دي ورته.